سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیالله امینی هرکلی وایم. د ټاکنو خپلواک کمېسیون مسوولینو تیره ورځ خپل ټاکنیز تقویم په وسلوال پوځ اعلی سرقمندانۍ غونډه کې د امنیتي او دفاعي بنسټونو مشرانو ته وړاندې کړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبرپاڼې کې سره له دې چې د دغه تقویم په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د امنیتي او دفاعي بنسټونو مشرانو د راتلونکو ټاکنو په بېلابېلو پړاوونو کې د ښو امنیتي تابعیاو او بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ. په دې غونډه کې همداراز پریکړه وشوه چې افغان ځواکونه به د راتلونکو ټاکنو له پیله تر پایه پورې له ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ګډ کار او همکاري وکړي. د هیواد بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي په افغانستان کې به سوله او ثبات په اسانۍ ترلاسه نشي. صلاح الدین رباني تیره ورځ د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په کتنه کې زیاته کړه د ملي یووالي حکومت غواړي چې په افغان سولې بهیر کې ټول هیوادونه ونډه واخلي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې کتنه کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ پر مخامخ خبرو له ټینګار سربیره وویل هیواد یې چمتو دی د خبرو اترو په موخه هر ډول امکانات ان تر 2 لسیزو پورې برابر کړي. د هرات په فرسي ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 9 کسان ووژل شول. په دغه پیښه کې چې تیره ورځ د یادې ولسوالۍ په نخودسیا سیمه کې رامنځته شوي 15 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د هرات د والي ویاند زیاتوي دغه پیښه له یوې تپې یوه غوچوړي ته د یو بار وړونکي موټر د لوېدو له امله رامنځته شوې ده. د کابل د 11مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د یوې چاودنې له امله یو پولیس وژل شوی او 2 نورې ټپیان دي. د کابل امنیه قمندانۍ مسوولینو وایي دغه پیښه تیره شپه نږدې 8 بجې په قلعه نجارها سیمه کې د پولیسو په یو رینجر موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. له دې سره سم تېر ماښام د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په یو ګلدان کې د 4 پرله پسې چاودنو له امله 2 ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. د هرات د کرخ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو یو شمېر کسانو سره ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي یاد کس چې ملا وکیل نومېده تیره ورځ د کرخ ولسوالۍ په ګلبیج سیمه کې د پولیسو په یو کمین کې وژل شوی دی. د نوموړي په وینا په دې کمین کې د نوموړي 3 نور کسان هم وژل شوي او د یو پاکستاني جنګیالي په ګډون 2 نورې نیول شوي دي. او د غزني په جاغوري ولسوالۍ کې د نجونو د یو ښوونځي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دا ښوونځی چې چهل باغتون نومیږي د نږدې 10 میلیون افغانیو په لګښت به جوړ شي. ویل کېږي د دغه ښوونځي لګښت د کلیو پراختیا وزارت د ولسي تړون پروګرام له لوري ورکول کېږي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.